د کابل ښاروالۍ لخوا د نادرخان په تپه یو تفریحي پارک جوړیږي. د کابل ښاروالۍ د مطبوعاتو او عامه اړیکو مسؤل نعمت الله برکزی وایي چې په دې پارک کې به ټولې هغه اسانتیاوې موجودې وي کومې چې د یو تفریحي پارک لپاره ضروري دي. نوموړی زیاتوي چې ښاروالۍ د کابل ښاریانو لپاره شاوخوا 140 تفریحي پارکونه لري او اوس پلان لري چې د نادرخان د تپې پر سر هم د دې ځای د خلکو لپاره یو تفریحي پارک جوړ کړي. د کابل ښاروالي فعالیتونه د ښاریانو لپاره مناسب او تفریحي سیمې رامنځته کېدل دي. موږ په کابل ښار کې شاوخوا 140 واړه او لوی پارکونه لرو چې اوس هم د نادرخان پر تپې د نوي پارک د جوړولو پر سر تخنیکي کارونه ترسره شوي. هغه سهولتونه چې ضروري وي د یو تفریحي سیمې لپاره په نظر کې نیول شوي. نو ډېر ژر به د نادرخان پر تپې د پارک جوړولو چارې پیل کړو. د نادرخان د پې شاوخوا سیمې خلک وایي چې په دې ځای کې د پارک ډېره اړتیا لیدل کیږي. دوی زیاتوي که چیرته دلته پارک جوړ شي او ښاروالي خپل پلان عملي کړي نو د دې ځای د خلکو لپاره به یو ښه د تفریح کولو او د مطالعې لپاره د ناستې ځای برابر شي. انشاءالله آبادي به راشي چې جوړې کړي خو لا ښه ده چې دا خو د وطن آبادي ده که نه چې څومره کوشش کیږي یو سړی چې آبادي جوړه کړي له دې نه ښه خبره بله شته. د اوسنی وضعیت یې خو بیخي له خراب دی چې مقصد باید چې دې ته دولت یا بل څوک دغه ځای جوړ کړي. دا مقصد یو 100 کلو ځای دی که نه دلته تاریخي ځای دی چې باید چې دا ښه جوړ شي. د نادرخان تپې ته پخوا هم ډیر خلک د لیدو لپاره راتلل ځکه چې د پلار او زوی محمد نادرشاه او ظاهرشاه قبرونه پر همدې تپه دي او د دې ځای ډیری خلک هم دا غوښتنه کوي چې د نادرخان په تپه دې یو سم مناسب تفریحي پارک جوړ شي چې دې تاریخي تپې ته د سیلانیانو په راتګ کې لا زیاتوالی راشي. دلته زموږ شاوخوا کورونه دي ډېر خوشحاله څوک چې پارک جوړ شي او دلته یو حوض ده هغه مو بسیین دي چې پارک جوړ شي ډېر خوشحاله یاستو چې موږ تعلیم او درس او ریش. دا یو ښه نظر او ښه اقدام دی چې دا سیمه پارک شي سرسبزه شي. د خلکو لپاره هم ډېر ګټور دی تر څو راشي تفریح وکړي. نو له دولته د ژر جوړېدو غوښتنه کوو. ولا د نادرخان تپه یو مهم او تاریخي ځای دی. خلک دلته د نادرخان د قبر لیدو ته راځي او همداراز د تفریح لپاره راځي. یو ډیر ښه ځای دی. د ښاروالي دغه اقدام نیک او د ستایلو دی چې دوی دلته پارک جوړوي. په پلازمینه کابل کې یو له مشهورو او پخوانیو ځایونو څخه د نادرخان تپه ده چې تازه د کابل ښاروالۍ غواړي پر دغه سیمه باندې پارک جوړ کړي چې یاد اقدام یې د ښاریانو له تود هرکلي سره مخ شوی دی. دوی خوشحاله دي که پر دغه تپه باندې پارک جوړ شي دوی ته به ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړي او د ژر جوړېدو غوښتنه یې کوي. عبیدالله حیدرزی CMG کابل.